وی بعض خلکو دی اجونه هسې وکړه بعض خلکو دی اجونه هسې وکړه دغه دومره تکلیفونه هسې وکړه یو هدف یې لا تر اوسه بدل نه کړی یو هدف یې لا تر اوسه بدل نه کړی تر کعبې یې طوافونه هسې وکړه من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خیام صاحب خو ډېر ښکلي شعرونه وویله او زه خپله داسې ناجوړه غوندې یم دا لسمه میاشت عید سترې په ورځ بیمار سلام وکړه نه او دغه په بارې چې لکه په فیسبوک چا ورکړي و چې یاره ملک خان مړ ده که نه بیا ما داسې یو څو شعره به اول دا ته ووایي وایي زه چې بیمار شو ما یاران ختم سله زه چې بیمار سله ما یاران ختم سله زما خواږه خواږه دوستان ختم سله زه چې بیمار شو ما یاران ختم سله زما خواږه خواږه دوستان ختم شو یاران مې ډېر و پکې دوه پاته شو یاران مې ډېر و پکې دوه پاته شو نور مې بې شمېره دا یاران ختم شو چا په فیسبوک باندې ورکړی او ما ویله چې مړ سلی ملک خان ختم شو بل څو شعر دي وایي مسلمانی نه مسلمان پرېږي مسلمانی نه مسلمان پرېږي لکه له شي کسې شیطان پرېږي مسلمانی نه مسلمان پرېږي لکه له شي کسې شیطان پرېږي مسلمانی کو خو نیمه ننګوره له داسې خلکو ملک خان پرېږي بل وایي بعضې خلکو د اجونه هسې وکړه بعض خلکو دی اجونه هسې وکړه دغه دومره تکلیفونه هسې وکړه یو هدف یې لا تر اوسه بدل نه کړی یو هدف یې لا تر اوسه بدل نه کړی تر کعبې یې طوافونه هسې وکړه یو هدف یې لا تر اوسه بدل نه کړی تر کعبې یې طوافونه هسې وکړه او بې پردې ښځه ګرځي په بازار کې بې پردې ښځه ګرځي په بازار چې تر کورو یې دویلونه هسې وکړه بے پردې ښځه ګرځي په بازار چې تر کورو یې دویلونه هسې وکړو ملک خان له دې خلکو خدای ناراض ده په دې خلکو تا سوچونه هسې وکړه او بل وایي هر سړی مسلماني کولی نه شي هر سړی مسلماني کولی نه شي چې خان نه یا خاني کولی نه شي هر سړی مسلمانی کولی نه شي چې خان نه وي خاني کولی نه شي داسې ډېر دي تر هندوانو ودانان دي په غریب یوه قرباني کولی نه شي داسې ډېر دي تر هندوانو ودانان دي په غریب یوه قرباني کولی نه شي کوم شاعر چې په قلم چې رښتیا نه وي شاعر د شاعري کولی نه شي کم شاعر چې په قلم چې رښتیا نه وي شاعر د شاعري کولی نه شي کم سړی چې ډېر له غم نه باره ووځي کم سړی چې ډېره غمه کلی پرېږدي هغه بار ته مسافري کولی نه شي او کم سړی چې پردو خپلو نه شرمېږي ملک خان هغه یاري کولی نه شي کم سړی چې پردو خپلو نه شرمېږي ملک خان هغه یاري کولی نه شي زه به یو شعر ووایم بیا بس کوم د زوی په بارې چې لکه زوی سره ما لږ شلالچ وکړه نه بیا ما ورته ویله مال تا زویه چا ته ضرورت نسته تا زویا چا بات ضرورت نستا ما قسم د تا ته ضرورت نستا تا زویا چا بات ضرورت نستا ما قسم د تا ته ضرورت نستا تب کوي خپل کار زه به خپل کوم نور د ادا ته ضرورت نستا او مه مې یادوه نه د یادوم باقي وکړه دا ته ضرورت نستا اوس چې نه راځي چې په وتو مې ساه اوس چې نه راځي چې په وتو مې ساه شاته بیا ژړا ته ضرورت نسته او وسړیا اتی غوښ چې ودرېدي دا وسړیا اتی غوښ چې ودرېدي دا دغسې وینا ته ضرورت نسته شمار چې خوار غریب ورباندې نه کېږي دغسې دنیا ته ضرورت نسته زه ساده لال او مندراړ پېژنم ځکه مې ملا ته ضرورت نسته